د کلام دپاره بلنه ورکوم ډېر ګران مشر پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب چې هغوی راشي خپل کلام زموږ سره شریک کړي. پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه و جماله. پریزیډیم کې ناستو ډېرو محترمو مشرانو، پروفیسر صفدرخان صفدر صاحب، اختروان عمر خیل صاحب، دیدار طاهر صاحب، برهان صاحب، ډاکټر عقاب صاحب او حسن خان حاجي صاحب او زما ملګرو، السلام علیکم. د ټولو نه اول خو زه د آواز ملکند د نوي کابینې ته مبارکي وایم. او دا زمونږ د قافله چې ده، دا د قلم او د کتاب دا قافله چې ده، دا په دې وړو وړو سرګرمو باندې د خپل قام یینه توده ساتي، د خپل قلم جذبه پې دغه شانته تاند ساتي. نو انشاءالله هم دغه شانته به مونږ په شریکه باندې په دې کې یو سړی همداسې نشته چې هغه د قلم خاوند نه دی، هغه د کتاب خاوند نه دی، او هغه د یو سوچ او فکر او د خپل قام سره د مینې خاوند نه دی. نو دا ډېره زیاته معتبره غونډه ده. اواز ملکند ته یو ځل بیا مبارکي وایم او انشاءالله چې دا قافلې به مخکې بوځو د خیره سره. خو زه څو شعرونه ستاسو سره شریکوم. هغه به سود شي د ازغو په بسترو کې، چې عمر لا د ګل په غیږ کې ناسته سړی وکړي. هغه به سود شي د ازغو په بسترو کې، چې عمر لا د ګل په غیږ کې ناسته سړی وکړي. او زه هم غواړم چې زه د کشمالو په ټل کې مړ شوې، زه هم غواړم چې زه د کشمالو په ټل کې مړ شوې، خو سیل د کوه قاف به څه په ملاسته سړی وکړي. زه هم غواړم چې زه د کشمالو په ټل کې مړ شوې، خو سیل د کوه قاف به څه په ملاسته سړی وکړي. او راستۍ باندې که ژبه وي که توره که قلم وي، راستۍ باندې که ژبه وي که توره که قلم وي، بیا ټول عمر خپوي چې ناراسته سړی وکړي. راستۍ باندې که ژبه وي که توره که قلم وي، بیا ټول عمر خپوي چې ناراسته سړی وکړي. او زمونږ نه استاد شته نه مکتب شته خو سړی شي، زمونږ نه استاد شته نه مکتب شته خو سړی شي، زمونږ سره چې هسې ناسته پاسته سړی وکړي. او دا بل یو شعر دی چې شاکر مې پې ښه بند په بند تړل د زړه ارمان دی، شاکر مې پې ښه بند په بند تړل د زړه ارمان دی، د زلفو نه مې ښکلي نری بیاسته سړی وکړي. او دا یو بل چې غزل شعرونه دي چې بې مینې خلک په وفا او په جفا څه کوي، بې مینې خلک په وفا او په جفا څه کوي، څوک چې ړانده په تیاره او په رڼا څه کوي. بې مینې خلک په وفا او په جفا څه کوي، څوک چې ړانده په تیاره او په رڼا څه کوي. یو روغ سړی د بل د خولې نه نوڼۍ وشو کوي، یو روغ سړی د بل د خولې نه نوڼۍ وشو کوي، یو لیونی بل لیوني ته وایي دا څه کوي. یو روغ سړی د بل د خولې نه نوڼۍ وشو کوي، یو لیونی بل لیوني ته وایي دا څه کوي. او نن پرستي ښه ده خو دومره ګورې هم ښه نه ده، نن پرستي ښه ده خو دومره ګورې هم ښه نه ده. زه حق حیران یم چې دا خلک به سبا څه کوي. نن پرستي ښه ده خو دومره ګورې هم ښه نه ده، زه حق حیران یم چې دا خلک به سبا څه کوي. او که ته مین یې نو زه لږ خو راته دا ووایه، که ته مین یې نو زه لږ خو راته دا ووایه، د سترګو جنګ چې سړی وبایلي نو بیا څه کوي. زه ته مین یې، که ته مین یې نو زه لږ خو راته دا ووایه، د سترګو جنګ چې سړی وبایلي نو بیا څه کوي. او د خلکو زړه ساتل د نیش نیمګړو خلکو کار دی، د خلکو زړه ساتل د نیش نیمګړو خلکو کار دی. څوک چې پوره وي نو شاکر او څوک 50 څه کوي. د خلکو زړه ساتل د نیش نیمګړو خلکو کار دی، څوک چې پوره وي نو شاکر او څوک 50 څه کوي. یو څیز د بلم به ما یاره چې حصہ بس څو شعرونه چې حصہ د دې سپیره باطل نظام یم، چې حصہ د دې سپیره باطل نظام یم، زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم. چې حصہ د دې سپیره باطل نظام یم،
زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم او په رکوع که په سجده که په قیام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم او دا ولاړ چې د تذلیل په لوړ مقام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم او د نیکه نه پس لوسی د لاس په نام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم د نیکه نه پس لوسی د لاس په نام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم او د جمهور په ځای د جمهور په نوم په هر ځای کې نیلام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم او محروم شوی د پښتو د ننګ و نام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم میخانه کې د کمزرف میخور جام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم وږی تږی بېنوا به شامدام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم راګیر شوی د غرض هرس په دام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم ناخبره د خپل ځان په احترام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم او که ډېر ښه یم شاکره خو بدنام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم